د پښتنو په تاریخ کې تر ټولو لویه او غټه جلسه او د پاکستان تر ټولو غټ منافقت دا چې څنګه اولی ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو جلسه چې د یک شنبې په ورځ جوړیږي، نږدې 200,000 پښتانه به پکې ګډون وکړي. د پی ټی ایم سرچینو صحیحون ورځپاڼې ته وویل د دې غونډې لپاره میاشتې په پراخه کچه کمپاین شوی دی او دا به تر ټولو ستره تاریخي جلسه وي. د بنو جلسه چې د روانې جنوري میاشتې په 12 نیټه جوړیږي، د نارینه‌وو ترڅنګ به د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، کوټي او شمالي وزیرستان څخه سلګونه پیغلې او میرمنې هم برخه واخلي. د کوچي پښتونخوا له لرې پرتو سیمو څخه اکثریت پښتنو بنو ته ځان رسولی دی او زرګونه نور دې جلسې کې د ګډون لپاره پر لاره روان دي. پی ټی ایم ویلي دې جلسه کې به د پاکستان له حکومت وغواړي چې دغه هیواد کې پر پښتنو روان ظلمونه ودروي. جلسه کې به پر ټولو نړیوالو هم غږ وشي چې د پاکستان حکومت وننګوي او فشار پرې راوړي چې پښتنو ته خپل حق ورکړي او د ترهګرو په نوم دې نور نه وژني. د پښتون ژغورنې غورځنګ له زیاتې مودې راهیسې جلسه نه وه کړې، خو دا یې له اوږده ځنډ وروسته تر ټولو ستره او تاریخي جلسه ده چې بېسارې بلل کېږي. د بلو جلسې لپاره افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هم د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ کمپاین روان دی. له افغانستان هم زیات شمیر خلک دې غونډې ته د ګډون لپاره پېښور او بنو ته تللي دي. پی ټی ایم پر داسې مهال دغه غونډه جوړوي چې تر اوسه د دې غورځنګ یو غوښتنه هم نه ده منل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وړ مورز صیحون ته وویل د پاکستان حکومت تر خپل کنټرول او نفوذ لاندې رسنیو ته خبرداری ورکړی دی چې دې غونډې ته خبري پوښښ ورنه کړي. سرچینو وویل د پاکستان حکومت د رسنیو مسؤلینو ته ویلي که چیرې دغې غونډې ته خبري پوښښ ورکړي څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي. بلخوا د پی ټی ایم غړیو ویلي د سر په بیه به دغې غونډې ته خبري پوښښ ورکوي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.